د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې پیغام استولی او غوښتنه مې ترې کړې ده چې باید خبرو ته کښېنو. احمد مسعود وایي جګړه د حل لاره نه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې د غږیزه توګه پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د مسلمان او افغان په توګه باید ټولو یو بل ته لاس ورکړو او یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. احمد مسعود ویلي په افغانستان کې 40 کاله جګړې دوام وکړو خو هېڅ ترې نه هم جوړ نه شول. له طالبانو مې غوښتنه دا ده باید مونږه جګړې ته د پای ټکی کېږدو او یو بل ومنو. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبان هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هېڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه تمه لرم چې طالبان به هم جنګ ته د پای ټکی کېږدي او یو ټولشموله حکومت به هم جوړ شي. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو وغوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دا کار نشو ورکولی او دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شرې.